د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو یو ډیر دردونکې او افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې دا واقعیا په نوخار کې شوې ده چې یو جینۍ 2 میاشتې د واده شوې وي او د 2 میاشتو نه پس په دې 2 میاشتو په دوران کې دوی وایي چې موږ خو ګرځېدلي هم یعنی چکر مو وهلې کله به یو روټۍ کوله کله به بل کوله کله به کلي ته لاړو او کله نور خپلوانو کره خدا جینۍ موږ خفګان له نه ده ورکړې د هلک مور وایي چې زما د زوی دغه جینۍ سره یعنی زماینګور سره ډیره زیاته مینه وه او دا موږ په مینه باندې کړې وه خو دې موږ سره ډیر زیاتې وکړو او د کوره همداسې ووتله او زموږ کور یې تباه او برباد کړو د هلک مور وایي چې اوس هم موږ کره د چم ګاونډ ښځې راځي او وایي چې ناوې دپاره موږ روټۍ کوو خو دا وایي چې زه ورته هېڅ هم نشم ویلی ځکه چې ناوې خو زموږ د کور نه وتلې ده او د هغې هم تقریبا 100 هفتې وشوي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي دا هم وایي چې پولیسو هم موږ سره مرسته نه ده کړې موږ ډیر معلومات پولیسو سره شریک کړي سی سی ټي وي فوټیج مو هم ورکړي دي خو تر اوسه پورې موږ ته خاطر خوا جواب نه دی ملو شوی او نه موږ سره هغوی مرسته کوي ډیر زیات د شرم مقام دی ډیر زیات افسوس مقام دی چې پولیس والا هم داسې خبره کوي او هیڅ مرسته نه کوي پولیس د دې عوامو خدمتګار دی په کار دی چې عوامو سره اوږه په اوږه ودرېږي او په داسې مشکل کې یوازې پرېنږدي ستاسو هم ډیره مننه کوم چې تاسو موږ سره د پښتو پوسټ چینل د ویډیو تر اخره پاتې شوئ دا یو تازه او افسوسناک خبر چې تاسو سره مو شریک کو ډیره مننه